دی دومره عزت یې راکړه او ستاسو پروګرام ستاسو تنقیدي اجلاس ډېر خوندور و موږ ډېر خوند واخیستو او هیله لرو چې آینده به هم دا دغسې روان وي او موږ به کوشش کوو چې موږ بیا هم راشو او په طور مېلمانه نه په طور قربانه موږ په دې کې شریک شو او موږ ستاسو سره لکه دې لارې ملګري شو نو ډېره مننه بهرحال ما خو ځان سره مې ډایري راوړې هېڅ مې هم نه راوړی خو چې ماحول ته مې وکتل نو دلته مې زر یو ډېر زوړ نظم و هغه مې لږ تازه کړو د هغې نه مخکې به زه څه شعرونه ووایم خو لکه د سر صاحب که اجازه دي نو یو شعر به ما ته یاد وي لکه په جمع نه یو جدا شعر به وي یو دوه درې شعرونه به ته ووایم اجازت دی صاحب یو شعر عرض دی چې یو دریچه چې بندومه چې یو دریچه چې بندوم تیاره مې سا وباسي یو دریچه چې بندوم تیاره مې سا وباسي او یو دریچه چې پرانظم خدایي مې وجدي او یو بل شعر دی چې په یو منطق باندې قایل مې نه کړې په یو منطق باندې قایل مې نه کړې حاصل یې دا دی چې حاصل مې یو منطق باندې قائل مې نه کړې او حاصل یې دا دی چې حاصل مې نه کړې یو بل شعر دی چې مونږ هغه نه یو چې اجل مو د اخبار سرخي شي مونږ هغه نه یو چې اجل مو د اخبار سرخي شي او زمونږ په شانتې ازرها د ورځې سلوه نمري مونږ هغه نه یو چې اجل مو د اخبار سرخي شي او زمونږ په شانتې ازرها د ورځې سلوه نمري او یو انتهایی ډېر زوړ نظم دی اثر صاحب به اورېدلی مې عنوان یې دی د زړه اواز اجازت دی نظم عرض دی چې ربه ته لوی منصف یې ستا د انصاف قایل یم دغه ایمان ربه ته لوی منصف یې ستا د انصاف قایل یم او دغه ایمان دی زما خو چې ګیر چاپېر وګورم یوه سویلې مې د زړه خور شي فضا کې ګډ شي د لویو حال نه جاړه د هر چا خپله د وړو څه قصور چې قسمت بدل دی د لویو حال نه جاړه د هر چا خپل عمل دی د وړو څه قصور دی چې قسمت بدل دی او د چا واړه د کتابونو بوج زغملی نشي زمونږ واړه سحر ماښام په سر ټاټکې ګرځوي د چا واړه د کتابونو بوج زغملی نشي زمونږ واړه سحر ماښام په سر ټاټکې ګرځوي او د چا واړه خو د ګرمۍ په مفهوم پوهه نشي او زمونږ واړه په سرو غرمو کې کاغذونه ټولوي او د چا واړه خو د یخ جمې نه خبر هم نشي او زمونږ واړه په یو جامه کې اوبخورې کوي د چا واړه خو د یخ جمې نه خبر هم نشي او زمونږ واړه په یو جامه کې اوبخورې کوي او د چا واړه ډېر خواهشونه په ساعت پوره کړي او زمونږ واړه په یو خواهش کې زندگی تیره د چا واړه ډېر خواهشونه په ساعت پوره کړي او زمونږ واړه په یو خواهش کې زندگی تیره کړي او ټوله دنیا دا وایي واړه د ګل په شان دي ګل په سپرلي ښایسته وي ګل په خندا ښایسته وي او یا خو زمونږ په قسمت کې پسرلی نشته دی یا خو زمونږ دا ګلونه جوړ ګلونه نه دي